تعلیم دی اناسو په کتاب الله ثابت ده، په سنت رسول الله ثابت ده، په اجماع دی امت باندې ثابت ده او په عقل او په قیاس باندې ثابت ده. هیڅ دلیل دی دې نسته چې علم دې نه کیږي. خو هو موږ باید دومره تمیز او تفکیک خو ولرو چې تعلیم علم حاصلول دا بې حیایي، عریاني، فحاشي او اختلاط نه ده. بې حیایي، عریاني، فحاشي، اختلاط عظیم منکرات دي. که څوک روا بولي کافر ده، مرتد ده، له اسلامه وتلی ده. او تعلیم فرض ده. موږ د تعلیم د بندښت لپاره د بې حیایي او د عریاني دلایل پیش نه کړو او په موږ باندې لازمه ده چې د یو جامع اسلامي نصاب تعلیم په لرلو سره د خپل راتلونکی نسل تربیه کړو او په یو ممتاز مکمل اسلامي چاپیریال کې، د حیا په چاپیریال کې، د عفت په چاپیریال کې د تعلم او تعلیم زمینه مساعده کړو. دا حتمی ده چې اسلامی نظام په تعلیم او تعلم کې تر ټولو نورو غیر اسلامی نظامونو پیش قدمه او پیشګامه ده، بالخصوص د اناسو په تربیت او په تعلیم کې. ولې هغه داسې یو قشر طبقه ده لکه په حجة الوداع کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغو په باره کې اهتمام بیان کړی، اعلان کړی ده چې هغه اغلبا له دې نعمته محرومیږي، د محیط په وجه باندې، د عنعناتو په وجه باندې، د چاپیریال په وجه باندې هغه له دې نعمته محرومیږي. نو بناء د اسلامی نظام توجه به تعلم و تعلیم ته تر ټولو نورو غیر اسلامی نظامونو بالخصوص د اناسو تربیت و تعلیم ته ډیره زیاته وي. موږ خپل راتلونکي نسل که هغه ذکور ده که اناس دا باید د اسلام داعین وروزو، نه له دین سره او له اسلام سره عقدمند. موږ د اسلام د دښمنانو ته او د اسلام په ضد باندې دسیسه‌کارانو ته دا چانس ورنکو چې مثلا د یو میلیاردر په واسطه باندې هغوی اشاره ورته ورکړي د موږ نجونو ته هغه بورسونه راولېږي، د تعلیم بورسونه راولېږي او بیا یې موږ مخنیوی وکړو او باید د دغه ډول دسیسو مخنیوی وسي. دا د اسلامي نظام فریضه ده. د هغو نقشه او د هغو دسیسه باید عملي نسي. خو که بیا دا کار کیږي نو یو میډیایي غوغا جوړیږي. نو موږ باید د دښمن میډیا ته، د دښمن تبلیغاتو ته مواد تیار نه کړو، د دښمن تبر ته په خپله لاس دې وانهچوو. موږ د خپل رعیتو، د خپل ولسو، د خپل نسل صحیح او سالمه نگرانی او رعایتداري وکړو. اسلامي نظام باید د دې وړتیا وښیي چې نه تنها چې نور خلق به دوی ته بورسونه رالیږي، دوی نورو هیوادونو ته، د هغو محصلینو ته، د هغو ځوانانو ته تعلیمي بورسونه ولیږي. دا استعداد په دوی کې باید موجود سي. هغه باید دا په عمل کې وویني چې په دې نظام کې خلق داسې تربیه کیږي چې هغه د خپل مور و پلار اولاد وبلل سي، هغه د جامعې خیرخوا وبلل سي، هغه د راتلونکي نسل دپاره پیشوایان او مقتدیان جوړ سي. هو دښمن غواړي چې اسلام د انساني ژوند د اړتیاو او غوښتنو له پوره کولو څخه ناقص او کم معرفي کړي. داسې وښیي چې اسلام د دې وخت
ضرورتونه نسی پوره کولی. نو که موږ د هغو همدغه داعیه ورسره اخلو او تعاون ورسره کوو، موږ به له دین سره هم جفا کړي، د اسلام سره به مو هم جفا کړي، د شهیدانو سره به مو هم جفا کړي، د اسلامي نظام سره به هم جفا. د نړۍ هر غافل په اذان ویښوم، زه بلال خو به ولې جهان ویښوم، زه بلال خو به ولې جهان ویښوم.